په یوه پروژه باندې کار کوه خو د هغه غږ څه ده په نه و ریکارډ شوی که نه سم نه و ریکارډ شوی. اوس غواړو چې بیرته له سره یو څه خبرې وکړو لکه په کومه پروژه باندې موږ کار کوو څه ډول پروژه وه او څنګه صحیح ده. ښه راځو د پا پروجیکټ ان ایټابس دې ته راځو. دا زه یو ځل درته خلاصوم تاسې وګورئ که دا انالیسیس یې موږ رن کړو په 3 ساعتونو کې هم نه خلاصېږي. زه یوه برخه ترې راخلم له دې نه خاص دا درته ښیم چې داسې کېږي کولی شئ په ایټابس کې تاسو داسې دې نه هم لوی پروژې انالیسیس یې وکړئ او ډیزاین یې وکړئ. لږ ځنډ به کوي ښه کاشکې مخکې له مخکې مو خلاصه کړې وه. نه زه ښه دومره ځنډ هم نه کوي لکه دومره کمپیوټر هم ګړندی دی. هلته یو پاڼه ده ماته راکړئ چې هلته لوډونه دي چې بیا ونیسم د دې شاته راکړه هلته زه به وګورم دلته وګورئ دا ښه موږ سره دغه پروژه ده. د دې پروژې یوازې موږ دغه یوه برخه راخلو ښه دا یوه برخه یې راخلو دلته دا به یو بل رنګ ورکړو چې دا سمه دغه خواته چې دا یوه 3 سیکشنه دی خو دغه یوه برخه راخلو موږ په ایټابس کې کار پرې کوو دغه هغه نه هم تېرېږو چې دغه ګول برخې دي ځکه چې بیا موږ اندازې راخلو له ټکټ څخه د شاوې راخلو نور کوردینات راخلو ډېر وخت نیسي نو د دې له امله ترې تېرېږو. موږ ایډیټ مینو کې هر شی ویلي کولی شئ تاسو سمه ده دا خو به راسره ومنئ که نه چې له دې شیانو تېر سو او زر کار وکړو. یوازې دلته به زه درته وښیم لکه څنګه کار کوئ صحیح ده. ښه دا برخه راخلو موږ دغه یو لوری له دې او دې برخې نه موږ تېرېږو ځکه ډېر وخت نیسي په 2 ساعتونو کې یوازې تاسو انالیسس کولی شئ د دې پروژې. ما خپله 2-3 ساعته زه ورته کېناستم چې د دې انالیسس مې وکړو هلته مو میټونه هم کې راوایستل ډیزاین یې بیا زر کېږي هغه څه خبره نه ده. ښه د دې پلان که ګورئ پلان ته راسئ پاسنه ورته وګورئ پاسنه دا ډول ده صحیح ده لکه مخکې مو وویلی موږ خاص دغه راخیستی ده دغه برخه صحیح ده دا برخه. ښه دا څنګه جوړوئ دا خوا او دا خوا یو شی ده که چېرې تاسې خپله کار کوه دغه یو لوری جوړ کئ بیا دا میرر کئ میرر مو ویلی ده په ایډیټ مینو کې دا خواته یې میرر کئ هر شی مو چې جوړ کړه دا خواته یې میرر کئ سلابونه ورشئ لوډونه هم چې واچوئ نور به هم درته اسانه سي او دغسې ده دغه منځ کې دا بیا کولی سي تاسو خپله جوړ کړئ. بیا ځینې برخې دلته دي اوس که زه دا بیرته زوم کوم هم ډېر وخت نیسي راسره ښه دا وینې دا برخې دغه ځینې دایروي برخې دي ښه دلته دا برخه او دا برخه دا داسې وکئ چې دلته هم یو څه برخې شته لکه دا یو دانه چې جوړ کئ دا یو دانه بیا دا چې شی کوئ تاسو هغه یې کوئ دا لینیر یې ریپلیکیټ کئ لینیر خو ریپلیکیټ کولی شئ یو ځل یې داسې په وای باندې ویسئ دلته ورته په وای باندې دلته او کوردینات ورکئ د دې نقطې کوردینات به درته معلوم وي په دې ځای کې وای باندې او په ایکس باندې هم دلته ویسئ یا هېڅکله په وای او ایکس نه دغه کوردینات ورکئ د دغه ټکي دا وینې د دې ټکي د دې منځ ټکي له دې ځای نه بیا درته خپله ریپلیکیټ کوي دلته خپله وړي د وای کوردینات ورکه وای له دې ځای نه چې څومره ده ګوره زه دا به درته وایم چې دې ځای ته څنګه وړل کېږي لکه له دې ځای نه دا کوردینات په وای باندې وشمېرئ چې هر څه وي تاسو فکر وکړئ چې څو دی داسې فکر به وکړو چې 8 متره دی اخواته صحیح ده 8 متره اخواته دی بیا راسئ له دې ځای نه په ایکس باندې څومره لرې ده له دې ځای نه ونیسه تر دې ځای پورې صحیح ده داسې فکر کوو چې دا 20 متره ده نو دلته کوردینات چې کله بیا دغه تاسو ریپلیکیټ کوئ لینیر ریپلیکیټ دا به سلیکټ کوئ له ځانه سره کله مو چې سلیکټ کړه بیا به چیرې لاړ شئ دا به ځان سره سلیکټ کړئ را به شئ ایډیټ مینو ته ایډیټ مینو م اوس ما سره ځکه دلته به یو شی زه سلیکټ کړم او بیا ډېر وخت را سره نیسي نور بلدي ښه زه به دا یوه خبره وکړم
او له دې نه وروسته به لاړ شو خپل ماډل ته به لاړ شو په هغه باندې به کار وکړو. دا که دومره ځنډ را سره کوي دا خو به مو ډېر وځولی. ښه یوه برخه سلیکټ کړئ. دا تاسو اوس سلیکټ کولی شئ ډېر اسانه. دا به باید لږ غټه کړئ ښه چې سلیکټ کوئ. ښه اوس سلیکټ شوه. بیا به راسئ ایډیټ ته. ګوره هغه دروند دی ښه سم کار نه کوي ایټبس. فایل ډېر دروند دی پوه شئ. ګوره سم کار نه کوي. ښه په خپل سر شو. دا به خلاص کړو. ښه مخکې فایل ډېر دروند و هلته د کیبورډ د یوه تڼۍ هم ټینګه نیول سوې وه ځکه هماغه ستونزه وه. ښه ځه صحیح ده اوس بل شوې. راځئ ایډیټ مینو ته راځئ ریپلیکیټ ته راځئ. ریپلیکیټ هم اوس در سره کار نه کوي. ولې کار نه کوي؟ دلته موږ سره هغه تړل سوی دی انالیسیس یې رن سوی. خو دا زه اوس نه خلاصوم. ځکه که دا خلاص کړم بیا زه دې ته اړ یم چې 3-4 ساعته زه کښېنم بیا د دې انالیسیس رن کړو. صحیح ده. زه دا به هماغه بله پروژه کې زه به ریپلیکیټ نور خو بلد دی ایډیټ مینو هم درته ویلی خو داسې کېږي. صحیح ده. ښه راځو هغه خپله پروژه خلاصوو. صحیح ده. هغه په کوم ځای کې وه؟ ایټبس کار په دې کې وه که نه؟ لاست پروجیکټ څه یا پروجیکټ دا دی. دا پروژه ده را سره. صحیح ده. ښه نور کار موږ کړی و. بیمونه هر شی موږ سره جوړ شوي. زه د ګورم چې موږ سره کوم کالم دی څو په څو کې و را سره. صحیح ده. راځم لاین سیکشن ته راځم. لاین سیکشن به موږ سره څو په څو کې دا سم نه بریښي. دا ولې ډېر غټ دی که نه؟ ښه بیم 10 په 40 کې ده او کالم څو په څو کې 40 په 40 کې ده. دا ډېر کم دی. دا زه بدلوم. صحیح ده. 40 په 40 کې ده. یو ځل راسئ پریم سیکشن ته. یو پریم سیکشن به جوړ کړو. صحیح ده. یو سیکشن جوړو. دا کانکریټ کاروو ډېر هغه 4000 PSI موږ کاروو. بیم 40 په 50 کې ورکوم. صحیح ده. 40 په 50 کې دلته لیکم چې 50 سانتي متر او دلته څو 40 سانتي متر. ها بیم 50 سانتي متر دغه زم سم نه پېږم. 50 سانتي متر دا کور نه دی. ښه زه دې باندې دومره بشپړ نه پوهېږم. ښه خو تر دې ځای رینفورسمنټ اووررایډز فار ډکټایل بیمز دلته مساحت ورکول کېږي. لیفټ دغه د ټاپ سیخان چې څومره دی لیفټ او رایټ ورته ورکوي. بټم هم دا هم کېدی شي د چک څه خبره یا داسې وي چې لکه دلته خو سیخان ډیزاین کوي که نه. که ته دلته مساحت ورکړې که هغو درته کار کوو بیا به هغه نیسي او که هغو کار نه کوو ښایي بیا نور درته ډیزاین کوي. د دې په اړه زه اوس بشپړ معلومات نه لرم. همداسې یې پرېږدو. صحیح ده که نه؟ که مې لرلی بیا مې درته ویلی نو هره ورځ له مخې مو تېرېږي موږ هم ځان ترې ویاست. ښه تر دې ځای مې کار روان دی هېڅ توپیر نه کوي ټول خو نه یادېږي که نه. ښه راځو بیم مو جوړ کړو. دلته راځو کالم څو په څو کې به 50 په 50 کې. سمه ده. 50 په 50 کې دا یوازې نوم دی. ښه دا هغه راخلو. دا به راخلو. صحیح ده. 4000 PSI دې کې 50 دی که نه 50 سانتي متره لږ به ګړندي پر مخ لاړ شو چې زر دې سره خو بلد دی ډېر ښه بلد دی. ریکټینګولر ټایز او دلته پوښ به هم ورته ورکوم 50 سانتي متره 50 سانتي متره. دلته به 4 او 4 سیخان 8 نمبر بس دی 4 ډېره که ورکم ډېر 9 نمبر. صحیح ده. زه رینفورسمنټ ټو بي چکډ بس دی دومره که نه. څو سیخان راځي 12 ډېر شی دی. رنګ یې ورته بدل کړي او رنګ ورکړي. زه داسې زیړ به ښه موږ سره کالم هم جوړ شو. اوس دا څنګه هغه ته اساین کوئ؟ راځئ سلیکټ ته.
او دلته به راسئ بایپریم سیکشن بیم به وګورئ خپل بیم په درسو کې درس په څلوېښتو کې او کالم څو په څو کې و څلوېښت په څلوېښتو کې دا چک به یې فکر کوم صحیح ده که نه اوکې ټول سلیکټ نه موږ خو به یې ټول نه وی سلیکټ کړي په یو ځل صحیح ده که نه اوس راځو څنګه کولی شئ هغه ډیسلیکټ ما سلیکټ درته ویلی خو ډیسلیکټ مې درته ویلی و چې دا د دې په چپه کار کوي صحیح ده اوس راځو څنګه زه غواړم دا کالم له سلیکشن نه وباسم بیا راسه بایپریم سیکشن دلته ورته ووایه چې کالم کوم کالم دغه کالم بیرته راته ډیسلیکټ کړه هلته وګوره ټول کالمونه راته ډیسلیکټ سو اوس راځو یوازې بیمونه پاتې دي د بیمونو لپاره موږ هغه خپل سیکشن اساین کوو پریم سیکشن بیم څو څلوېښت په څو کې څلوېښت په پنځوسو کې دې ته اساین سو بیرته راځو سلیکټ بای پریم سیکشن دلته راځو کالم څو په څو کې و موږ سره څلوېښت په څلوېښتو کې دا یو ځل سلیکټ کوو راځو اساین ته پریم لاین ته پریم سیکشن دلته هغه خپل کالم هغه وروستی کالم چې موږ ورته جوړ کړی 50 په 50 کې ده دا ورته اساین کوو ښه دا هم خلاص شو سلب موږ ډیفاین کړی و دا د سلبونه موږ ډیفاین کړي والم ډیفاین کړی بس صحیح ده اوس راځو سلبونه جوړوه د سلب په جوړولو باندې دا به راواخلئ صحیح ده مخکې له دې دغه هغه به نومونه به ایسته کړئ د دې چې دا ګډوډي له منځه لاړه سي ښه وبرېښي درته صحیح ده او دا هم لوی کړئ دلته داسې وګورئ اوس خو سم برېښي که نه اوس راځو سلبونه جوړو د سلب د جوړولو لپاره دلته به سیمیلر راواخلو چې په ټولو کې راسي راسره صحیح ده ښه دلته مو پام وي چې هغه چیرې ده موږ سره زینه دلته دی که نه په دې ځای کې دلته صحیح ده ښه راځو سلب ته راځو سلب جوړو سلب به راواخلئ کوم ټو وی سلب یې همغه دا ټو وی ده موږ سره صحیح ده دا به جوړ کړئ یو کار بل هم وکړئ دا درته ډک کړئ چې لږ ښه برېښي صحیح ده بیا راسئ سلب ته دا موږ سره ټو وی ده د دې په اړه خو مو درته ویلي چې کوم ځای کې ګریډ له کوم سلب نه ګټه واخلی شي دا هم داسې پرېږدو ځکه دلته موږ سره دایروي ده چې اوس وخت پې باسو ډېر وخت را سره نیسي دغسې به یې پرېږدو صحیح ده دا دا نه دلته دا ټول کارونه کوه دلته موږ سره زینه ده ښه دلته موږ سره زینه ده خو تر دې ځای پورې ده ټوله نه ده کوم دلته زینه دی که نه دلته موږ سره هغه دی لیفټ دی دا بیرته اوپنینګ کوو داسې خبره نه ده کار زر کوو ښه ځکه ما کار هم ډېر ده نه کېږي که نه ما به دا ټوله پروژه درته کړې وای دا زر به وکړو تاسو نور ښه بلد دي ورسره چې څنګه کېږي او څنګه بلد یې که نه اول کې خو ستونزمن وي بیا وروسته ښه دا خو تیار دلته ټیم شته خپله پروژه څه وایم چې درته وایي که ښه دا به داسې وکړو دا پرېږدم درته اوس دا جوړه دا دیزې پورې خو نه دی که نه دلته بیم پاتې سوی نه دی موږ نه ښه دل نه دی پاتې دا دیزې پورې ده دا سلب ښه هلته یو کالم دی دا بیا ون وی دی موږ سره ون وی به یې ونیسو صحیح ده دا به جوړ کړو ښه دا همداسې پرېږدو دا نور ون وی راخلو دې باندې خو مې پوه کړی وای که نه دا ټول ښه او بل ښه دا یو دی دا مو کشکې جوړ کړی دا هم ون ویلی دا نور څه شی پاتې سو موږ سره دغه پاتې سو اوس وګوره دلته راځي دې ته وایي دا ما سره چې شی ده اوپنینګ ده اساین کوئ ورته اوپنینګ اساین سر تر پای راغی دلته موږ سره لیفټ دی دلته موږ سره اوس زینه دی خو تر یو ځایه پورې دغه داسې ډک دی دلته یو سلب لري زه دا داسې اټکلي جوړوم خاص چې اوس یې بعد راخلو بیا را سره ډېر وخت نیسي داسې اټکلي جوړوم د ښه مخکې له دې چې زه دغه اټکلي جوړ کړم راځم په دې باندې جوړوم
داسې راځه داسې دلته ورته وایم چې د وای سره موازي ښه دلته کلیک کوه دومره راځه ښایي دلته به د هغه به هم آن کړو دلته به راسو پکسلین دا به 90 درجې کړ او لاندې به راسو منفي 90 څو به ورکړو په انچ دی که نه 9 انچه به دا خواته راسو ښه 9 انچه داسې اټکلي زه راغلم ښه نور تاسو ښه بلدې کولی شئ کار دلته پرپینډیکولر هغه بس نه به ون کړی وي بس داسې نور دا موږ سره زینه سوه خو یو داسې کار وکړئ چې دا ټول که داسې داسې ډکوی یم یو ځل یې ډک کړئ بیا اوپنینګ ورته وایي یا یې دغسې پرېږدئ توپیر نه کوي ښه یا یې دغسې خلاص پرېږدئ یا داسې اوپنینګ ورته وایي خو دا اوپنینګ ښایي هغه ځایونو کې ترې ګټه واخیستل سي چې په یو ځل داسې کار وکړئ بیا کوم ځای کې اوپنینګ هغه ساین کې ورته وایي چې دا خلاصه برخه ده یا داسې خلاص را سره که نه ټول کارونه مونږ وکړه چې کله ټول کارونه مونږ وکړه د دې مش به مو وکړو د دې ټولو هر شی مش به وکړو را سره یو ښه یو ځل به لاړ سو لاندې به لاړ سو هغه به وګورو اتکاوې به وګورو دا به سخته یې ورکړو صحیح ده اسین اسټرین به ورکړو دا به سخته کړو صحیح ده ښه بیا راځو د صرف لان ته به راسو 12 پورته دا ځل راځم زه د هغه سلیکټ کوم سلبونه ټول سلبونه هم 1 وي هم 2 وي ورته سلیکټ کوم صحیح ده دا دواړه چې کله سلیکټ سو دې ته چې هغه ورکوم مش به ورکوم مخکې له مخکې به یو مش ورکو صحیح ده مش ورکو همدغه 8 انچ همدا پرېږدو راکمولی یم صحیح خو بیا به ډېر وخت نیسي کله مو چې مش ورکړه اوس راځو لوډونه مو ورکوو صحیح ده نه لوډونه مو نه دي ورکړي ښه د دې لپاره بیا راځو سلیکټ کوئ یوازې هغه وروستی پړ خو د لوډ لپاره بیا داسې وکړئ چې موږ ته هغه ونه ښیي ښه دغه وال ورته وایي هر شی وي در سره اوپنینګ درته ونه ښیي ځکه کله کالم او دا که هغه درته یو ځل ځان ته هم سلیکټ کولی سي لوډونه پې اساین کولی سي خو داسې ښه لاره ده ښه اسانه ده بس دومره ورته نه ستونزمنېږي چې تاسو بیا هغه ورکوئ لوډونه ورکوئ ګوره نو اوپنینګ سته که تاسو اوپنینګ دلته پرېښئ لوډونه ورته اساین کوئ اوپنینګ ته بیا به چې کله انالیسس رن کوئ ستونزو سره مخ کېږئ دا ما سره وروستی پړ دی که نه ښه وروستي پړ باندې ما سره لوډونه دي دا به سیمیلر نه بس دا ورته پام دی دا به ټول سلیکټ کړي دې ته به اساین کړي اساین شل ایریا لوډ یونیفارم څه شی یونیفارم په دې معنا ده چې په هره برخه کې دومره لوډ ده برابر به لوډ دی هغه که صفر ډیډ لوډ وي که لایب لوډ وي او ویشلی لوډ دی یونیفارم دی برابر په معنا ده یعنې ورته اوس دلته موږ مخکې کار کړی و که نه کمبینیشن هر شی مو جوړ و اوس راځو د هغه لپاره د دې لپاره به لایو لوډ ورکړو په بام باندې د بام باندې لایو لوډ څو دی لایو لوډ موږ سره د 0.07 ټن پر متر مربع ده ټن متر پیدا کړئ ټن متر ټن 0.0 دومره ټن متر مربع دلته به تیار دغه راواخلو چې بیا ګډوډي نه ټن متر صحیح دی که نه ښه بیا لاړ سي پریویس سلیکشن ته دا ځل څه شی ورته ورکوو سوپر ډیډ وګوره سوپر ډیډ موږ سره څو دی سوپر ډیډ لوډ د بام لپاره 0.1 سوپر ډیډ لوډ یا سوپر امپوز لوډ څه ده ډیډ لوډ په خپل هغه دی لکه د سلب لوډونه دی د خپل وزن یې ده او سوپر ډیډ لوډ لکه موږ ډېر لوډونه چې په بام باندې اچولي یا د کاشي لګولې ده یا د خاوره اچولې ده د لاندې بله نه چې د ګوره ډیډ لوډ خو خپل وزن سره د سلب کنه د سلب لپاره خپل وزن بل څه د سلب د وزن سره مثال د نور مواد چې تا په سلب باندې اچولي وزن بشپړ نه درته ښیي سوپر ډیډ لوډ څه ده
پرته له ډیډ لوډ نه هغه چې تا ښایي کاشي دې اچولې په بام باندې یا د تودوخې عایق دې کارولی دی خاوره دې اچولې نیو دې کړی دی دا خپله ټول دا سوپر ډیډ سلب نه پرته دا سوپر ډیډ لوډ کې راځي درسره ټول او بل داسې هم کولی شي لکه ته دیوالونه لوډ اساین کړی دی په دغه سافټویر کې که نه هغه ته هم سوپر ډیډ لوډ وایي دیوالونه ویشلی بار ورکړي اوس راځو صحیح ده اوس خپله ورو ورو راځو خاطر دې ځای کارونه موږ وکړه سوپر ډیډ لوډ هم موږ ورکړو بېرته راځو پریویس سلیکشن ته اساین کوو موږ دغه ودانۍ سیده کابل کې داسې فکر کوو چې موږ یې کابل کې رغوو نو د کابل کې د واورې لوډ سیده 100 کیلوګرام پر متر نو ودرې دلته څو دی 100 کیلوګرام پر متر مربع دی څومره دی او دومره نیول کېږي اړتیا کې ډېر کېږي نه پوهېږم څو به نیول کېږي اوس زه دغه نور نه یم خبر تاسو نیولی تاسو ودانۍ کوم ځای کې رغوئ پکتیا کې ښه دې کړی سل بس همدا کابل لپاره نیسو کابل دومره توپیر به نه کوي نو 0.1 ټن پر متر مربع راځي یا خپله ته سل ورته لیکي ګوره داسې ته خپله سل لیکې خو د دې خوا کې شی کېجي هم لیکې او بل ام ورسره لیکې بیا تاسو وګورئ چاړه یې که نه نه ته ودرېږه پېژنې ودرې زه نور پېژنې دا هم باید وپېژنې ښه یو ستونزه ده سل زه لیکم کې جی اف لیکم او ام ورسره لیکم صحیح ده صحیح ده کیلوګرام پورس وزن دی که نه دا باید ورکړي صحیح ده بس نورې پېژنې همداسې ورکوي بس ریپلیس اگزیسټینګ لوډ سنو لوډ مو مخکې نه ده ورکړی د دې په اړه تاسو پوهېږئ چې دا څه معنا لري صحیح ده اوس هسې وخت نه پې تېروه اوکې ښه دا کار موږ سره خلاصه د وروستي پوډ لپاره ټول بارونه موږ ورکړه همیشه مو کارونه خلاص و د وروستي پوډ لپاره څنګه نه داسې خبره ده اوس موږ دلته سوپر ډیډ لوډ سیده په هغه وروستي پوډ کې ډېر راغلی ده په لاندې پوډونو کې فکر کوم کم دی دلته کم دی ځکه وروستي پوډ کې ډېر راغلی چې په وروستي پوډ کې یا روپ لوډ سیدې موږ نیولي موزایک دی د لندبل عایق دی مارټر دی پلستر دی بیا دا خاص سوپر ډیډ لوډ کې بیا لایو لوډ او سنو لوډ دا شیان راغلي دي صحیح ده هغه ځینو ځایونو کې توپیر کوي یا ځینو ځایونو کې لایو لوډ بیا سیده په وروستي پوډ کې کم دی اوس راځو اوس به خپله وګورئ اوس غواړم دغه لاندې پوډونه لاندې لاړ سئ ګوره هلته هېڅ لوډونه نه دي اخیستي زه غواړم لاندې ټول سلیکټ کړم تاسو به راسئ سلیکشن مینو ته دا ټول لوډونه موږ ته 3 قسمه لوډونه ورکړه خو دې کې چې موږ ته اخري لوډ چې موږ اسان کړی موږ ته هماغه لوډ ښکاري دا نور لوډونه نه ښکاري هغه خو په یو ځل دی پروګرام هم نه پوهېږي چې ټول لوډونه درته وښیي بیا چې ته غواړې 4 لوډ وګورې بیا راسه ډسپلې ته ورته وایي شو لوډس شل ایریا لوډ ورته وایي چې شی ګورې سوپر ډیډ ورکوي لایو لوډ ګورې لایو لوډ وګوره دا لایو لوډ درته ښیي په یو وخت دا ټول په یو ځای داسې دلته نه درته ښیي چې ټول جمع کړي نه ټول په یو ځای داسې نه درته ښیي شو لوډ په دې نه درته ښیي صحیح ده دلته وګوره دا خطرین لوډ ده دلته ګوره داسې اپشن نه لري چې ټول درته وښیي صحیح ده که نه او نه دلته کمبینیشن در سره راځي چې کمبینیشن راتللی یم تا ورته ویلی سي چې ماته د کمبینیشن ټول لوډونه وښیه که څه هم کمبینیشن مخکې له مخکې لرو دومره ډېرې کمبینیشنې دي صحیح ده ښه ولې یو لیدلی سي دلته هر لوډ وګورئ اوس راځو لاندې پوډونه ټول سلیکټ کوو راځو سلیکټ مینو ته بای سټوري لیول بای سټوري لیول دغه وروستی پوډ نه سلیکټ کوو دا به سلیکټ کوئ بیا به راسئ لاندې شفټ تڼۍ به کلکه ونیسئ ان تر 1 سټوري پورې دلته به کلیک وکړئ ټول به د سلیکټ سي تاسو سره اوکې سلیکټ سو راځو بیا اساین دلته راسئ شل ایریا لوډ ته یونیفارم ته راسئ یونیفارم اوس وګوره د واورې وزن سیده لاندې نسته په لاندې پوډونو کې صحیح ده که را به سو لایو لوډ به ورکړو لایو لوډ په لاندې پوډونو کې موږ سره ډېر راځي لایو لوډ موږ سره د څه سو لایو لوډ د 200 کیلوګرام پر متر مربع 0.2 ټن پر متر مربع راځي صحیح ده بیا لاړ سئ پریویس سلیکشن ته او بیا ورته اساین کوئ شل ایریا لوډ ښه
شل ایریا لوډ مونږ هر وخت هلته دومره لرې ځو ښه شل ایریا لوډ به دلته یې لنډ به یې راواخلو چیرې به یې شارکټ یې راسره ښه دلته کیدای شي وي ښه دلته راځو صفر ډیډ لوډ به ورکړو صفر ډیډ لوډ دلته موږ سره د 0.138 ټن پر متر مربع ګوره دلته کم دی هغه تاسو پروژې ډول پورې اړه لري چې تاسو څه شی کارولی دي صحیح ده اساین وال سلاب ډیک سیکشن ښه دلته به د لوډ هم چیرې هغه وي دا اساین یونیفارم دا دی لنډ شارکټ یې دا راخولو صحیح ده که نه دا چې دلته څومره هغه در سره راغلی دی دغه آیکنې دا ټول شارکټ یې دی لنډ لنډ کار کولی شارکټ هم جوړولی شي چل مې درته ښودلی صحیح ده ډیډ لوډ هم ورکړه لایو لوډ هم ورکړه بل خو شی نشته په لاندې پوړونو کې که نه ښه دې نه خلاصو بس صحیح ده ډیډ لوډ خو خپله شمېرې پروګرام ته موږ ویلی دی ولې دلته موږ ورته ویلی نه دی سټاټیک لوډ کیزز ته دلته یو مو چې ورکړی سیلف وایډ ملټیپلایر د ضریب مو څه ورکړی دی یو د دې معنا دا ده چې 100% ماته ډیډ لوډ څه د خپله ته وشمېره تا سیکشن هم ورکړی ده د سلب لپاره دی کالم لپاره د بیم لپاره نور پروګرام پوهېږي که نه چې څنګه کار حجمي وزن په موادو کې مو ورته ښودلی بیا هر کالم سیکشن چې موږ ډیفاین کړی هلته مو مواد ورته ښودلي چې موږ کوم کانکریټ کاروو هر سلب چې موږ ډیفاین کړی هر دیوال چې موږ ډیفاین کړی دی ټولو کې موږ مواد ورته ښودلي دي نو پروګرام نور پوهېږي صحیح ده هره پوښتنه چې ولرئ ویې کوئ نستونه خراب دی نه پوهېږم ښه دا کارونه چې خلاصو اوس راځئ د لاندې سلب لپاره موږ میش کړی و د لاندې ټولو سلبونو لپاره مو کړی و که بیا هم تاسو اندېښنه لرئ چې کړی مو ده یا نه مو ده کړی لاړ شئ وګورئ دا به هم لږ ځنډ وکړي ښه اوس وګوره لږ ځنډ کړئ ښه بیا ریفریش مو کړو هلته بېرته راسره راغی صحیح ده ښه میش مو د ټولو پوړونو لپاره کړی لکه څنګه مخکې خو هم درته ښه دا میش څه ده که نه موږ سره دا انټرنل میش ده دا چې کله تاسو ډیزاین کوئ خامخا به دا میش ورته ورکوئ عموما 3 فوټه نه ونیسه تر 4 فوټه پورې ورکوي تاسو کم هم ورکولی شئ او دغه بل میش چې په ایډیټ مینو کې د دلته میش ایریا دا خپله یو ایریا درته ټوټه ټوټه کوي پوه شوئ که دا میش تاسو ورنه کوئ لکه دلته یو بیم تاسو اچولی وي په هغه کې په سلب کې او میش کړی مو نه ده نو دغه د دې سلب لوډونه یې هغه ته نه ویشل کېږي یو بیم لپاره دا باید تاسو میش یې وکړئ بس ښه دا کلیر سلیکشن ښه تر دې ځایه کار موږ وکړه تر دې ځایه ټول شیان موږ سره سم دي اوس به دغه اپ کوئ د ځان لپاره صحیح ده فلور به اپ کوئ ورته ووایئ چې یوازې موږ ته بیمونه وښیي بیمونه دا بیمونه دي در سره اوس لاړ سه د لاندې ټول بیمونه زه ځان سره سلیکټ کوم دا سټوري 11 دی که نه بیا راسه سلیکټ بای سټوري لیول دغه در سره سلیکټ کا او راسه هغه ته شفت تڼۍ کېکاږئ دلته ټول به در سره سلیکټ شي دلته ګوره پام وکړئ بیزمنټ کې کومه دي بیمونه در سره هېڅ شی هم نشته در سره چې شی سلیکټ کړئ ته موږ هغه سره غوټو سره کار نه لرو موږ چې کار ده همغه شیان سلیکټ کوو صحیح ده که تاسو غوښتل هغه سلیکټ کړئ کله مو په کار شو بیا سلیکټ کړئ ښه اوس راځو دې باندې د دیوالونو لاندې چې کوم دیوالونه راځي په دې بیمونو باندې زه د دیوالونو لوډ ورکوم صحیح ده دا ویشلی بار دی دا موږ سره د 1.35 ټن پر متر دی خو خپله محاسبه کوي اوس دیوال نه پوهېږي چې دلته دیوال شته که نه ځکه موږ نه دی ډرا کړی داسې هم کولی شئ ښه چې د دیوال لپاره تاسو خښت یې خپله د خښتو دیوال ده د خښتو میټریال هلته ډیفاین کړي او ورته ووایي نو ډیزاین بیا دلته دیوالونه جوړ کړئ په هغه تکنیس باندې بیا هم درته شمېري خو دا یې یوه ښه لاره ده ښه پریم لاین لوډ ډسټریبیوټډ لوډ ته به راسئ دا سپر ډیډ لوډ کې موږ ورکوو یا کولی شئ یو بل ټایپ ورته وټاکئ د دې لپاره خوښه مو موږ سپر ډیډ لوډ کې دا ورکوو صحیح ده 1.35 ټن پر متر ده صحیح ده ټولو ته دا ساینس لاړ شه وروستي پوړ ته هغه څه توپیر نه کوي وروسته به 3D کې وګوره چې دا اندېښنه دې هم لري چې راغلي که نه دي راغلي وګوره ټوله باندې راغلي که بیا دې م اندېښنه وي بیا راسه ایلیویشن ته یا ایلیویشن یې منځ کې ایلیویشن یې وګوره 4 وګوره اوس راغلي صحیح ده هڅه خبره نه ده ټول سر خو ما نه ورکړی
هغه مو ولې نه ورکړی لامل باندې پوهېږي څه لامل ده ګوره وروستي پوړ کې ټول خو دیوالونه نه دي که نه یوازې پاراپیټوال لرو پاراپیټوال لپاره به ډېر کم ونیسو صحیح ده دلته اوس پاراپیټوال لپاره ما نه د محاسبه کړی موږ 3 متره دیوال لرو ته حساب ماشین راواخله اوس چې بیا اکسل پاڼه خلاصوم ډېر وخت به ونیسو نسته دلته ځه خدري به تقسیم دي دا خدري ګوره داسې به وکړو دا مساوي دی موږ سره درې د 1.15 د 1.15 ټن پر متر دی که نه دا موږ سره داسې لاسته راغلی ده چې د دیوال هغه څه د 0.25 دی موږ سره دومره متره دی 25 سانتي پنډوالی دی را سره او بل هغه څه د لوړوالی موږ سره 3 متره دی اوس وګوره دا ضربې ده او د دې حجمي وزن چې څومره دی هغه مخکې پیدا شوی دی اوس به هغه هم ترې پیدا کړو چې څنګه ده مساوي زه دا دواړه ضربوم دا دواړه به ضرب کړو داسې مخامخ هم ضربولی سي یا داسې به یې ضرب کړو صحیح ده دا دواړه به زه ضرب کړم دا دومره د 0.15 دا په دې باندې ویشو چې د هغه خپله د دیوال لپاره د خښتو څومره وزن یې نیولی ده دا په دې باندې ویشو صحیح ده دا په دې باندې ویشو 1800 کیلوګرام پر متر مکعب باندې د خښتو حجمي وزن دی صحیح ده اوس د خښتو حجمي وزن چې موږ لاسته راوړ چې دومره نیول شوی ده اوس موږ غواړو دا خو د یو دیوال لپاره وکنه هایټ دا د دیوال هغه لوړوالی صحیح ده دا د دیوال چې موږ سره د دیوال لوړوالی ورا سره لوړوالی او دا موږ سره د دیوال پنډوالی و نومونو لیکلو نه به تیر شو صحیح ده دلته خاص یوازې زه پنډوالی ورته لیکم پنډوالی دا د دیوال پنډوالی دی او دا یې موږ سره چې و د دیوال خپله ویشلی بار و اوس زه غواړم چې د پاراپیټوال لپاره د پاراپیټوال زه 1 متر نیسم صحیح ده 1 متر دی ما سره پاراپیټوال 1 متر بس دی که نه یا 1.5 متر 1.5 متر به یې ونیسو صحیح ده 1.5 متر ما سره لوړ دی د دې پاراپیټوال کولی شي تاسو د دې په دغه پنډوالی چې ده د خپله ضخامت د دې دیوال دم راکمولی شئ خو زه 25 نیسم صحیح ده 0.25 نیسم لږ به یې ډبل ونیسو همداسې پاراپیټوال ښه اوس د دې پاراپیټوال ټول هغه چې پیدا کړی د دې ویشلی بار څنګه کوي 1.8 دی که نه د خښتو حجمي وزن 1.8 ټن پر متر مکعب دی نو دا مساوي کېږي دا درې واړه ضرب کوي یو د بل سره هغه په سیکشن کې ضربوئ نور تاسو ته هغه درکوي ویشلی بار درکوي پر میټر باندې دا ټول درې واړه ضرب کوي 0.625 ټن پر متر مربع باندې دومره مساحت هغه دی ویشلی بار پر میټر باندې دومره دی هغه له امله بار راځي پاراپیټوال له امله ښه اوس به داسې وکړئ پاراپیټوال چې چیرې ده هغه به سلیکټ کړئ داسې زه وایم چې ما سره پاراپیټوال دی صحیح ده که نه وبخئ زه ښه تر دې ځای مو کار وکړه خاماستون یې لږ خراب دی اوس دا به هم سلیکټ کړو صحیح ده ښه دلته سیمیلر کې خو نه یو که نه 1 سټوري ده زه ښه د دې ته مو ګوره که سیمیلر وای بیا به ټول موږ سره سلیکټ کېدلی تر لاندې پورې منصور صاحب پام دی ده یوازې موږ دلته پاراپیټوال لرو که نورو ځایونو کې وتلې او ننوتلې برخې لري لکه دلته هم بیا تاسو ورکولی شئ ورکړئ صحیح ده خو دلته موږ هلته نه لري دلته هغه برخه وه دایروي هغه نه موږ تېر شو د دې لپاره چې لږ وخت ونیسي صحیح ده که نه ښه دې باندې اساین کوو سپر ډیډ لوډ څو ودرې ما خو را کاپي کړی اوس به کار کوي که نه زه کار کوي صحیح ده که نه 0.615 دې باندې اساین شو ښه د دیوالونو لوډ هم موږ سره خلاص نور څه شی موږ سره پاتې دي دا را سره اوسه راسئ اساین ته کلیر ډسپلی چې لږ سم درته وبرېښي لوډونه هر شی خلاص صحیح ده بل راسئ هغه ته پلان وګورئ ښه اوس به راسو کالمونه هر شی به وګورو صحیح ده کالم دی فلور دی
خدام هم چې کله ولیدل دلته ما سره یو هغه دی شیروال دی راځو زه دیوال جوړوم صحیح ده کالمون ته هم لوډ نه اسان کوي ځکه دا ټول لوډ خپل کالمونه دا پروګرام شوی نه چېرته خو کالم ته ولې ته لوډ هغه کوي ګوره کالم به پروګرام به څنګه موږ خپله مینول څنګه کار کوو صحیح ده مینول د بیمونو لپاره ته داسې کار کوي دې بیم ته چې څومره لوډ راځي دا 2 سلب دی که نه داسې راځي نور هغه پسې نه ګرځو قوانین او دا شیان پسې خو همداسې وشل کېږي نور تاسو ورسره بلدي ښه بیا ډېر وخت نیسئ ګوره دې بیمونو ته داسې لوډ ویشي که نه او دا مې ډېر لرې هلته جوړ کړه زه تاسو یې داسې ومنئ چې دا ډېر برابر دی صحیح ده که نه دا داسې فکر وکړئ چې دا په منځ کې ده زه دا به سم جوړ کړم ایسته ښه ډرا ته به راشو دلته وګورئ زه ښار دومره لږ هغه نه لږ ښه دی صحیح ده که نه ښه دا لوډونه دلته ویشل کېږي ګوره دا د سلب د دې بیم ته خو پیدا سو در سره صحیح ده که نه چې کله ته مینول کار کوې صحیح ده او سلب لا سره ټول دې بیم ته خپله نو دا ټول کار دی هغه دی د دې سافټویر دی ځکه تا سلب ورته هغه کړی آباد دی ورکړي هر شی سافټویر یې درته شمیري او دې کالم ته چې څومره لوډونه راځي د دې وایي نیمایي دلته بیم هم راځي ټول ښه د دې دا وایه نیمایي که او دلته چې کومه وایه دا داسې دا ټول لوډونه دلته راځي ورته ښه دا ټول لوډونه به ورته راشي دا ښه دا لوډونه بیا د خپله پروګرام شمیري درته چې هر څومره لوډونه راځي دې کالم ته بیا د دې کالم عین المرکزیت چې په واړه کې دا لوی کې دا شی دا د سافټویر کار دی د خپله پروګرامونه ځای په ځای سوي دی هغه کار دی خپله درته شمیري صحیح ده که نه دې نه موږ تېرېږو یوازې د سیکشن یې ورشئ مو ورته ویلي نور کار سافټویر راته کوي راځو زه دیوال جوړوم دا دیوال راخلم 25 سانتي متره دې ځینه ونیسه تر دې ځي پورې دی دا څنګه زر راته جوړوم کنټرول زد دا کوم یو مې راخیستی دا به رااخلم دې ځینه ونیسه دې ځي پورې دا سره دیوال دی صحیح ده بیا دې ځینه ونیسه دې ځي پورې دا دیوال دی او دې ځینه ونیسه دې ځي پورې دا باید سیمیلر کې دا دیوال به جوړ کړو صحیح ده بیا به لاړ شو څښتن به یاد کړو ولې جوړ نه کړه نه ښکاري ښه باید ښکاره شي راته چې دې ته زه یو نوم ورکوم د ګریډ ته ښه اوس نه راته ښکاري چې کوم یو ګریډ ده په هغه باندې ده که نه وای باندې دې ته به یو نوم ورکړو دا ټول نومونه هم داسې بدلولی شي ښه دا ډیلیټ کړه له یو نه یې پیل کړه 1 2 3 4 5 د شپږ د 8 او د 9 بشپړ شو که نه کوم خو سکنډري نشته دا ده بل سکنډري دا دی صحیح ده دا راغی په دریم کې را سره صحیح ده یو ځل زه جوړم چې بیا ښکاري که نه ښه جوړ سوی به یي که نه به یې جوړ سوی یو ځل ځمه ښه دلته دیوال نه راته ښکاري نو څنګه ښکاره منصور صاحب تان څه نه ویلی چې څه خبره ښه داسې موږ یو دیوال لرو هاخوا نه بیا ور جوړېږي ښه هغه هم بیا را سره ډېر وخت نیسي تاسو ته مې ویلي چې میش پار اوپنین په ایډیټ مینو کې هغسې کولی شئ ور کړئ او دا شی سپینډرل او دا شیان یا به یې جوړ کړم درته ایسته کړم ښه دا کوم ایلیویشن دی 4 ته راسئ یو دیوال هغه جوړ کړئ کوردینات هر شی سم برابر ورکولی شئ ښه چې زر کار وکړو دا به سلیکټ کړئ دا بیا به چیرې به راسئ ایډیټ مینو ته به راسئ ایډیټ مینو ته چې کله راغلی ریپلیکیټ ته او دلته به راسئ به اسټوري ته په لومړي پوډ کې دی را سره که نه لومړي پوډ کې دی نو تر څوم پوډ پورې غواړو موږ چې دا راسي را سره تر هغه پورې تر 12 پورې ان تر 12 پورې باید راسي څه شو که دا څه شو کنټرول زد
ښه صحیح ده دا هم راغلی هسې مو کنټرول زیډ دا مو اوپنینګ هغه کړی و که نه چې نه دی راته ښکاري کنټرول وای به کار وکړي که نه صحیح ده راغی دلته سیټ ویل هر وخت چې کار کوئ دغه سیټ بلډینګ ویو آپشن ګورئ چې کوم شیان تاسو سره اپ دی بیا به دې تېروتنو سره نه مخامخ کېږئ صحیح ده اوس راسئ دغه اوپنینګ دغه ټول سلیکټ کړئ د ځان سره صحیح ده دا ټول دا سلیکټ کولی یم سي په یو ځل باندې چې دا سلیکټ کړئ لکه هلته اوپنینګ ورته ووایي بیا اوس درته سلیکټ خو زه ما داسې سلیکټ کړو صحیح ده بیا راځو دغه ټول هغه سلیکټ کوو سلیکټ کېږي خو که نه روان دي او بل مونږ هسې دومره وخت پې تېر کړه داسې لنډ هم تاسې کولی شئ ښه چل به یې درته وښیم زر زر دا ټول اپ که مونږ هسې دومره وخت تېر کړه بس داسې به د یو ځل راخیستی وای راغلی به وای دلته مش وال پار اوپنینګ بس خلاص ګوره دا نه دی را سره سلیکټ سره صحیح ده ښه اوس په دې ته نومونه ورکئ دې ټول هغه ته لکه دې ته به هم نوم ورکئ دې ته بیا ډېر وخت نیسي زه به هغه څنګ ته درې خوا دی هغه نومونه ورکوم نور بلد یې ورسره چې څنګه کار کېږي صحیح ده که نه څښتن به یاد کړو قضا کېږي لمونځ صحیح ده که ښه موږ تر دې ځایه کار وکړو صحیح ده اوس کولی شئ دغه ته نومونه هم ورکئ زه راځم اول نان الیویشن ته راځم دلته نوم ورکوو صحیح ده دې هغه ته دا په درې کې ده را به سه الیویشن درې ته دا ټول ځان سره سلیکټ کړئ ټول یو ډول دي صحیح ده شل ایریا ته راسئ دې ته وایي پیر لیبل زه ورته وایم پیر یو دی را سره ګوره سر له سر را سره نوم یې واخیسته صحیح ده سلیکشن نه وتل که نه بس خبره لري ښه بیا راسئ بل ښه دا په کوم کې ده سی او ډي کې بل هم یاد کې وساتئ صحیح ده سی دا هم دې سره ورته آباد لري صحیح ده که نه یو شی دا هماغسې منو که یو ډول آباد او دا شی ونه لري یا دې ته ووایه پیر دوه زه خیر دې ته پیر دوه وایو پیر لیبل دلته ورته ګوره پی دوه به ولیکې پی دوه او اډې که دې ته اساین که دا څه لپاره ښایي دا د دې لپاره ته دغه هغه د دیوالونه هسې ده لکه پیر 1 پیر 2 دا د دې لپاره مخکې ورپېژنې کمپیوټر ته چې کله ته شیروال ډیزاین کوې بیا دې نوم ته اړتیا لري دغه نوم ته ځکه اړتیا لري چې دغه پیر په کوم ځای کې ده څه ډول ځانګړتیاوې لري د دې نوم له مخې هغه پوهېږي چې څه ډول ده د دې لکه ته نوم ورکوې هغه درته ډیزاین کوي بیا چې کله شیروال ته لاړو هلته نوم ډېر پکارېږي چې تا نوم ورکړی ده همغه درته ډیزاین کړي صحیح ده که هلته راته پکارېږي ښه دا بل شی و په ډي خوا کې و که نه دې ته اساین که پیر څه شی درې دا دواړه ښایي یو شی دې ته پیر دوه وایمه ګوره دا خوا واخوا یو شی و که نه یو ډول آباد یې لره دې ته هم پیر دوه وایي هېڅ خبره نه ده بل خوا چې دی در سره مخامخ چې راځي کوم الیویشن دا خوا ده اوس دلته موږ تر څو پورې لاړو پیر دوه و که نه دې ته پیر درې وه زه دلته تیار نومونه یې راځي را سره پیر درې او دې بل ته څه شی وایي دې ته هم پیر څلور به وایي کېدای شي دغه ورسېده موږ سم منځ کې نه یې ورکړی دا هغه یې وګورئ دا د دې مینول وګورئ ښه زه به د هیلپ چل هم درته ښیم په هغه کې څه ده د دې نومونه ځان ته لارې دی او څه ګورئ بل به راسئ د هغه به سلیکټ کړئ دا منځ کې سپینډرل صحیح ده اساین اوس راسئ هغه لپاره ښه دا کارونه تاسو خلاص کړه
سلیکټ وال سلیکټ کړئ د ځان سره مش نه دلته ځان خلاص کړئ بس ګوره دا رمپ اینډ وال میشینګ اپشن دا د دیوال او د رمپ لپاره دی صحیح ده کنه دا دلته اوس ورته وایي دغه سب ډیوایډ آبجیکټ انټو لکه په ورټیکلی څو برخو باندې وویشئ هاریزونټلی په څو برخو باندې وویشئ هماغه برخې دي صحیح ده کولی لکه داسې لکه دا موږ سره یو دیوال دی که نه که زه ورته وایم چې ورټیکلی په دوه برخو یعنې دلته ورته وایم چې دوه او دلته ورته وایم درې په دې ځای کې بیا به داسې راته ویشي دوه برخې دا او درې برخې هماغه یا داسې ورته وایي لکه دغه ورته وایي صحیح ده سب ډیوایډ لکه په خپله مونږ دغه وینې دا د سلب دا بیا دې سره ورته غونتی دی صحیح ده دلته هر څومره یو ورته لیکي یو ګڼه ورکوي په هغه له مخې درته ویشي هغه نه به ډېر نه درته ویشي صحیح ده که نه زه ورته وایم دا او دا همدا پرېږدو صحیح ده که نه مش یې م راته وکړه مش ټول راته مش شو که غواړې ګورې مش کولی سې ویې ګورې ترې تېر به سو که ګورې ویې ګوره راته ودرېښه یې که نه ټول باندې ده صحیح ده بل هغه ته ځه نور څه شی پاتې دي تاسو فکر وکړئ بیا هم فکر وکړئ چې شی پاتې دي رانه ښه پاتې دي رانه صحیح ده رابسې سلیکټ ته کالم او هغه به ځان سره سلیکټ کړئ بیم 40 په 50 کې ده که نه او کالم څو په څو کې ده 50 په 50 کې ده دا به سلیکټ کړئ لاړ بسې اساین ته اینډ لینت افسیټ دا به 0.5 ورکړئ ریجر زون فلټر به ورکړئ ریجر زون فلټر دا 0.5 ښه دا کار هم وسه د دې نه وروسته یو بل کار هم پاتې ده ډیفاین مینو ته به راسئ مست سورس ته فرام لوډز له لوډ نه دغه سوپر ډیډ لوډ ته ورته وایي چې دا هم درته په کتله باندې واړوي په زلزلې لوډ کې درته ونیسي نو بیا به ته راسې دلته به ورته ووایي چې سوپر ډیډ لوډ او په ملټیپلایر ضریب به یې څو کې یو به کې یعنې فرام لوډ د لوډ نه به درته جوړ کړه کتله د زلزلې لپاره که نه تا خو سوپر ډیډ لوډ اچولی ده که نه صحیح ده د دې دام چې په کتله کې درته ونیسي د دې خپل دام چې کتلې ته واړوي درته هغه زلزله په زلزله کې له ځانه سره ونیسي صحیح ده که نه پوه سې اوس که تا پام کړی ښه سوپر ډیډ لوډ خو دغسې پروت دی خو هلته هغه نه شمېري درته نور پروګرام لکه هغه لوډونه تا پې اساین کړي دي خو حاصل ملټیپلایر ضریب یې 0 و صحیح ده که نه تا لوډ پې اچولی دی خو نور یې داسې نه پېژنې چې د کتلې په ډول دغه خپل وزن کتلې ته درته واړوي تا دلته ورته وویل خپله سافټویر ته چې دا څومره سوپر ډیډ لوډ دی ما سره د دې کتله هم د زلزلې لوډ په مقابل یعنې په پام کې ونیسه څومره کتله در سره ډېره وي یو هومره به د زلزلې قوه در سره ډېره وي که نه به وي اف مساوي د ام ضرب ا که نه اکسلریشن ضرب څه شی ضرب په خپله کتله څومره کتله در سره ډېرېږي هغومره قوه در سره ډېرېږي صحیح ده که نه په دې باندې وپوهېدئ نور به څه شی پاتې نور به څه شی نه وي پاتې صحیح ده یو شی دلته راسه یو شی به پاتې صحیح ده چک ماډل در سره چک کړئ چې کوم ځای کې خو به ستونزه نه وي برېښنا هم لږ څه لري مشکل دی که ودرې دا برابرېږي صحیح ده دا برابره اوس برېښنا وګوره چې بېرته راغله که نه راځه ودرې دا پروجیکتور چې بیا هغه کړو دا به زه لږ وده ښه دلته وګورئ یو ځل دا چک کوو لکه مخکې مو چک کوه موږ ته د لوډ په اړه باندې میسیجونه راکړه
لکه ټول مو چک کړه د نورې برخې سمې وي خو یو لوډ بیا وروسته یو ګورو زه چک لوډینګ فار آل سټوریز دا چک کوم یو ځل بیا تاسو وګورئ چې څومره هغه ایرر میسیج راکوي او څنګه یې مونږ هلو بیرته صحیح ده دلته اوس وګورئ څومره غلطیانې دي کې ډېرې دي که نه لایو لوډ او سوپر ډیډ لوډ دا غلطي په هغه وخت کې موږ سره راځي چې کله موږ دلته اوپننګ ورکړی وي هغه مو ټول هغه سره سلیکټ کړی وي د سلبونو سره او بیا مو بار په دې باندې اچولی وي دغسې نه راځي یعنی دا خو دغسې خالي ځای ده که نه اوس دلته بار پې پروت ده پروګرام نه پوهېږي چې دا څنګه ټرانسفر کړي لاندې سلب نشته نو د دې د حل لپاره دغه به تاسو وتړئ دا ټول را بسئ دغه به سلیکټ کوئ صحیح ده دا دلته اوس دې باندې لوډ اچول سوی ده په تېروتنه کې تاسو نه لوډ دلته اساین سوی صحیح ده که نه دا دواړه سلیکټ کړئ او ډیلیټ یې کړئ صحیح ده کله دې چې ډیلیټ کړه بیا له سره راسئ دا که اوپننګ ورته وایي هېڅ اوپننګ ورته ونه وایي دغسې خالي پرېږدئ خو دلته راسئ چک یې کوئ در سره یو ځل چې دا ځل وارننګ میسیج درکوي که یې نه درکوي اوس وګوره هېڅ وارننګ میسیج نه لري د لوډ په اړه باندې ښه برابر ویشل کېږي که تاسو غواړئ دغه اوپننګ چې ورکړئ دلته تاسو جوړ کړئ بیرته اوپننګ ورکړئ هېڅ خبره نه ده صحیح ده که نه سیمیلر سټوري اساین او که داسې ورم نه کوي هسې خالي پرېږدئ مخکې مو خبره وکړه هېڅ توپیر نه کوي دا ځل بیا چک کوئ چک به کوئ ښه دا ټول به یو ځل چک کوئ لکه یو ځل ټول چک کوئ کومو ځایونو کې ستونزه ده در سره بیا بیل لکه اوس وګوره دا نور چک به مو وکړو راسه ایریا اورلیپ یو په بل خو ایریا نه دی اوښتې صحیح ده لاین اورلیپ وګوره چې کوم ځای کې خو لاینونه یو په بل باندې نه دی اوښتي نه دی اوښتي صحیح ده او دا نور هم سم دی را سره مش وګوره چې مش کې خو به چیرې غلطي نه یو ځای به یې وګورو کېدای شي کوم ځای کې ستونزه وي را سره بیا مجبور یار یو بیل وګورو اوس ماډل کې موږ سره هېڅ ستونزه نشته صحیح ده ښه دا ستونزه ملسه نور خو څه شی نه دی پاتې که نه رن انالیسس ښه دا به موږ سره وخت ډېر ونیسي زه دومره به نه نیسي زه زر کېږي صحیح ده که نه نور کومه پوښتنه لرئ اوس کولی سي یا کوم چې شی دراوم اوس ښه هغه د ستونزو په اړه به وغږېږو چې دلته کومې ستونزې رامنځته کېږي کله تاسو اوپننګ ورته هغه کړی وي ورکړی وي او په هغه مو لوډونه سینډ کړي وي نو د لوډ په اړه به تاسو سره خامخا یو ایرر میسیج به درکوي صحیح ده تاسو به ډېر پام کوئ چې په اوپننګ برخه باندې تاسو لوډ وانه اچوئ یوه خبره بل لاین اورلیپ دا معنی که ځینې لاینونه یعنی یو بیم تا جوړ کړی هغه په سر د یو بل بیم هم جوړ کړی بیا تاته یو ایرر میسیج درکوي چې په دې ځای کې ته ستونزه لرې بیمونه دې غبرګ اچولي صحیح ده او که بل په خپله هغه دی که کله تاسو هغه جوړه کړې وي یو دایروي بیم مو جوړ کړی وي صحیح ده په دایروي بیم کې کله چې دایروي بیم یا نیمه دایره وي لکه ځینو پایو سره یا کلمونو سره هلته خوا کې راځي هلته بیا په ډېرو ځایونو کې درته لیکي چې دا پوینټونه سي دي یا خپل هغه واړه بیمونه ټوټه یې ښه هغه ډېر وایي کلوز دي سره یو ځای هغه به تاسو بیا مرچ کوئ بیا در سره سمیږي ښه نورې کومو ستونزو سره مخ کېږئ نورې څه وایم نور زموږ کومو ستونزو سره نه یم مخ چې درته وایم منصور صاحب وپوهېدې اوس دا دومره وخت نه نیسي اوس ګوره دومره زر خلاص که دې کې هغه برخې وای دایروي برخې وای را سره بیا ډېر وخت نه هغه ما سره چې کوم ماډل و هغه تقریبا 2 ساعته 3 ساعته وخت او که دا ډېرې ستونزې راولاړې سوي وای بیا یې ښایي ډېر وخت یې نور هم نیولی دلته اوس وګوره نه شیروال یوازې مو ورپېژندلی پروګرام لپاره چې دا شیروال لرم دا پیر او سپینډرل دا شیان مو ورپېژندلي ډیزاین یې وروسته دی ښه ګوره نور بلد دي تاسو له مومنټ سره بلد دي ټولو مومنټونو سره بلد دي صحیح ده که نه بلد دي منصور صاحب که نه مخامخ زه ډیزاین ته ځو یا یو څه مومنټونه
دا هغه دروند دی ښه ځکه دا دغسې ورسره راغلی دی ورسره خوا کې دی ولاړ یاست کومه معنا نه لري ډسپلی ته راسئ مومنټ وګورئ مومنټ M3 به وګورو د دې کمبینیشن له امله صحیح ده دا د دې کمبینیشن له امله لکه د زلزلې لوډ شو د سوپر ډیډ لوډ شو لایف لوډ شو دا د دې درې وړو کمبینیشن او دا ټول د هغو کمبینیشنو له امله ده ښه بل راځو د دې ډسپلیسمنټ اوس د دې مومنټ له دا صرف مومنټ ده ښه ولې خبره کوه دا سیخبان دغه د سیخانو محاسبه او هر څه دا د دې نه ماکس مومنټ مګر راغلی کمن او د زلزلې لوډ له امله وګوره هغه زلزلې لوډ له امله د دې ډسپلیسمنټ ګوره چې څومره ده ښه دلته ګوره رایټ کلیک وکړئ په دې ټکي کې دلته په انچ کې د 0.9 انچ دومره خواته تللی او لیټرل ډریفټ وګورئ ګوره ډریفټ ګوره دا دی سلو کې ظرف کې ډېر کم دی ښه برابر دی را سره تاسو ویلې دا لکه د سیخانو محاسبه چې موږ کوو هغه د ټول لکه لایف لوډ او ډیډ د ټول کمبینیشن له مخه ډیزاین کوو مومنټ سره لا هغه ماکس مومنټ نه درکوي هغه خپل پروګرام درته نیسي تا چې ورته ویل چې د دې کمبینیشن له مخې راته وکړه نور پروګرام کار دی پروګرام خپله مکزیموم درته راخلي ښه سلیکټ ډیزاین کمبینیشن ګوره دلته ډېرې کمبینیشنې دي دا ټول موږ ترې باسو یوازې یو کمبینیشن پرېږدو صحیح ده دا کمبینیشن به پرېږدو وګورئ دې کې څه شی دی ډیډ لوډ دی د زلزلې لوډ دی لایو لوډ دی او سپر ډیډ لوډ دی دلته هم ګوره ډېر هغه سوي دي صحیح ده ډېر سوي دا هغه لوډونه ډېر دي کې دغه سکل پکټوري ډېر لوډ ځان 40 سلنه ډیډ لوډ ډېر کړی دی 40 سلنه سپر ډیډ لوډ لایو لوډ چې دا هغه هېڅ نه ده ډېر کړی او ارتکویک یې 50 سلنه ډېر کړی موږ داسې کوو موږ خپله یو بل راخلو ښه یو داسې بل به وګورو چې په هغه کې څه خبره ده په دې کې دې کوم لایو لوډ نه دی ډېر سوی ښه داسې کوو خپله به جوړ کړو صحیح ده خپله هم اوس ایډیټ نه کېږي ځکه انالیسس مو رن کړی ده یو به دې نه راواخلو اوس تاسې دومره وخت یې وکړو صحیح ده که نه نور خو بلد دي ورسره چیرې لاړم همدا مخکې مو چې راخصه والله ښه دې کې لایو لوډ هېڅ شته نه هماغه مخکینی به راواخلو صحیح ده دا به راواخلو خیر کلیک ډېر هم وي صحیح ده که نه راسئ اپشن ته کانکریټ پریم ډیزاین کوډ تیار مخکې ایس ای دی کولی سئ له دې نه هم ګټه واخلئ ایس ای 313 دا راواخلئ صحیح ده او ډیزاین تاسو خبره کوله سټارټ ډیزاین ډېر زر کوي درته ښه مونږ چک ورته ویلی یو پایې ټولې پایې راته چک کړي او ټولې کار کوي دلته وګورئ د دې کپیسټي ریشو په اړه مې درته ویلي وو د دې رنګونو په اړه ټول پوهېږئ صحیح ده 12 انچ مربع د دې کوم سیخان چې موږ کې اچولي وو څوم نمبر و نم نمبر و څو دانې سیخان 12 سیخه و څو 12 ولکه چې دغه مساحت وګورئ هم دومره به راځي کپیسټي ریشو دا لږ په هغه کې دی ګواښ په ګواښ کې دی که نه یو ته ډېر لنډ دی د دې کپیسټي ریشو وینې او دا نورې ټولې را سره ښې دي دا وګوره ډېر کم دی دغه دیمه پای کې تاسو مقابل تاسو خپل دغه ډیزاین کنه هم دغه دوه پای دی پای کار نه کوي تاسو زلزلې لوډ لامل خو هغه دا یو لو خو یو ماډل دی نو هغه د جوړه ماډل یو خبره زلزلې لوډ لامل موږ د ایکسټرشن د ورکړې دې طرف باندې کې چې لوډ په دې دغه باندې زیات راځي ګوره دغه پایسه د ډیره په ګواښ کې د صحیح ده کنه او نورې پایس خبر د ځکه چې دلته وایم ډیره لوی ده ښه دغه نه ډیر لوډ راځي ورته پامو ده او دلته د نورې پیدا پای خو بیخي ډیره ښه ده که څه هم دې ته هم دومره لوډ راځي خو دغه موږ سره کار کوي صحیح ده دلته مومنټ به خامخا دلته ډېرې صحیح ده نور ټولې پایې را سره کار کوي ټولې پایې را سره کار دا دلته کار نه کوي دا ویني دا ور سټریس د دې لپاره ته مجبور یې چې بیرته لاړ سې یا دلته راسه که بل کالم وي بل کالم به راواخلو صحیح ده دلته
کلمونه دا خو 40 په 40 کې ده دا اوس وایم چې دا کار دا هم نه کوي کار راسره صحیح ده دلته که نور کالمونه موږ جوړ کړي وای بیا تاسو بیا دې ته اړتیا نه لرئ چې بیرته انالیسس یې رن کړئ دلته رایټ کلیک کوئ کالمونه ډېر ځان سره جوړوئ ښه اور رایټ ته راځئ بیا دلته اور رایټ کوئ ایلیمنټ سیکشن بل راخلئ بیا وګورئ کار درسره کوي صحیح ده په دې باندې وښودې ډیزاین برخه خلاصه سمه نور څه شی پاتې ښه دا هغه دی په بیمونو کې دا خو ولې سمه نه ښکاري خو بیمونو کې بیمونو سره هم بلدي صحیح ده دا هم سره ډیزاین و بیمونه هم چیرې را سره ور سټریس سوي نه دي وبه ګورو شیر کې چې څه خبره ده کار را سره کوي یوازې دغه 3 کالمه سي دي دا را سره کار نه کوي صحیح ده 3 نور کالمونه نه ولې ټول کار نه کوي دا نه مطلب په اساس مهمه خبره د اساس ده کنه دا هغه سي خدا نور خو کار کوي پورته لوډونه کم دي دا ټول سلیکټ کوي او بل سیکشن ورته اساین کوي یا دي کې خان ډیر کړه بس خلاص بیا خو لکه ما غل بیا خو انا هغه ضرورت نشته نه کته مخکې سیکشن ډیر ځان لپاره ډیپند کړي بیا انالیسس مرن کوه مغه چل چې ما درته